د لوړو زده کړو وزارت بیا کومو ګلانو ته اوبه ورکړي دي چې خلک ورته غوسه دي. پوهنتونونه به څنګه تړلي پاتې شي؟ سلامونه او په خیر راغلی. نن دغه ویډیو در سره تر پایه وګورئ او بیا قضاوت په آخره کې وکړئ. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د مالي ستونزو له امله نشي کولی چې د دولتي پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. د لوړو زده کړو وزارت دغه اقدام ته بیا رشید نور لیکلی دي: و ملا صاحبانو و مجاهدینو و علماء کرامو، هغه موږ چې درته په زارې اخلي او ګریوانونه شکول، هغه چې د اوربند سوال او د سولې خیرات مو درنه غوښته، هغه مو چې درته ویل خدای ته وګورئ، په وطن زړه وسوځوئ او خپلې وسلې په ځمکه کیږدئ، هغه مو د دې لپاره نه کوله چې فضلي په چارو ادارې کې 18 رقمه غوښې نوشي جان کړي، یا اجمل احمدي په مرکزي بانک کې مزې وکړي، یا عبدالله په شیک پوشیو کې عیش وکړي. دا هر څه نه د رحماني د لا پړسېدو لپاره وو، نه هم د مسلم یار د فرعونیت د دوام لپاره. موږ هم نه غوښتل چې محب زموږ د سرتیرو په وینو تجارت وکړي. موږ هم د محقق او خلیلي له دوه مخیو د وکیلانو له غصب او د نورو چارواکو له بې مسؤلیتیو ستړي وو. خو د دې لپاره غلي وو، د دې لپاره مو سوله او اوربند په زارې وغوښته او د دې لپاره مو د سولې هر خبر ته شک غوږونه نیول چې دا ورځې مو لیدې. رک روغ حکومت درته پاتې شو، خو 2 میاشتې کېږي چې نه کوم پرمختګ وشو، نه کوم ښه خبر ګورو او نه هم کوم ښه خبر په لاره وینو. پوهنتون مو بند دی، صحي سیستم فلج دی، خدمات نشته، خلک له وطنه په تیښته دي او حتی ستا خپل کسان په یوې مړۍ ډوډۍ پسې حیران دي. اوس هم وخت شته، له خپل شلتوبه تیر شئ، له نړۍ سره تعامل وکړئ چې نړۍ در سره لاره یوسي. 20 کاله دې د یوې ډلې په حیث له نړۍ سره تقابل وکړ، نیم ملت دې له ځان سره خوار کړ. خو اوس که د حکومت په توګه له نړۍ سره تقابل وکړي، نو پوه شه چې پوره ملت به له ځان سره ډوب کړي. درنو لیدونکو، د ویډیو تر پایه اوسېدلو مو ډېره زیاته مننه. تاسو د رشید نور دغه لیکنه څنګه ارزوئ؟ خپل نظر، انتقاد، پیشنهاد په دې اړه کولی شئ په کومنټ کې راسره شریک کړئ. موږ ستاسو کومنټونه په پوره حوصله لولو او بیا یې په نورو ویډیوګانو کې نشروو. همدارنګه له هغو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې خپل نظریات راسره په کومنټ کې شریکوي. تر بیا مو په لاس په ارام د خدای